د یوې نوې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر یم. چې ګورو راګورو چې خو مختلفه ریټونه دي، نو خلک دي داسې خبرې کوي چې هغه مالونه دوی ملامت نه دي، ځکه یو مال یې 2 کاله 3 کاله 4 کاله ساتلی واښه ډوکې چې وراچلي، او د اخیستونکي هم ملامته نه دی. 10 روپۍ 20 روپۍ د ورځې نه پیدا کېږي، توان نه لري. خلک ټول عاجزه دي، د چا وس نه کېږي چې مثال یو شی واخلي. ټول عاجزانه دغه دی، غنم مو دغسې ګران دي، اوړه دغسې ګران دي، غوړي پسې ګران دي. پوه نه شول. قدرمنو دوستانو سلامونه احترامات مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به راته روغ او جوړې وئ. یو ځل بیا زه اظهار ارمان د یوې نوې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر یم. نن هم د کونړ ولایت کیرالي کلي ته راغلی یم چې د څاروو میله ده او لوی اختر ته امادګي نیول کېږي، او هغه څوک چې قربانیانې کوي دلته راځي او مختلف څاروي اخلي او له ځان سره د قربانۍ لپاره وړي. نو نن هم موږ راغلي وو دغه ځای کې به د هغه خلکو څخه چې څاروي د خرڅلاو دپاره راوړي، او هغه خلک چې قرباني کوي او د څاروو د اخیستلو لپاره راغلي دي، له هغوی سره غږیږو. هیله ده ترفاوې ملتیا وکړو. قدرمنو لیدونکو دلته یو څو مشران ناست دي، دوی سره خبرې کوو چې دوی راته څه وایي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا جانه ستړی مه شي. صحت دې ښه دی؟ نوم محترم دې راته ووایي. عبدالولي. عبدالولي کاکا جانه دا راته ووایي چې د کوم ځای نه راغلی؟ د وزو باغ نه، د اسمار د وزو باغ نه. ښه. او مال دې له ځان سره راوړی؟ و یو سیرلی و. څنګه خرڅ دې کوو که نه؟ خرڅ نه که. څو روپۍ دې خرڅ کوو؟ 14,500. 14,500. څه کال مالونه څنګه دي؟ څاروي ارزانه دي ګران دي؟ قسمت خبره ده نو. نه لکه د تیر کال په پرتله باندې د مالونو نرخ څنګه دی؟ لوړ دی یا ټیټ؟ تر کال خو ګران خرڅېده، خو اوس ارزان دي نو. اوس ارزانه شوي دي؟ اوس ارزان دي. نو تا یوازې یو مال راوستی و خرڅ دی که نور هم لرئ؟ که خو غریبۍ دپاره به دغه راوستی و، نو څه نه و کور کې. همداسې سوداګري کې کو کور نه دې مال راوستی و خرڅ دی؟ سوداګري نه کوم، د کور نه م راوستی و. غریبۍ دپاره چې سړی په څه واخلي. ډېره مننه کاکا، ډېره مننه. کور مو ودان. کاکا جانه ته ستړی مه شي. خیر راغلی. څنګه څه حال دی؟ صحت دې ښه دی؟ الله ته دې راته نوم محترم ووایې؟ محمد ایوب نوم مې دی. محمد ایوب کاکا دا راته ووایې ته د کوم ځای راغلی؟ زه د اسمار د ولسوالۍ نه راغلی یم. دا 2 غوان مې راوښتلي وو او سوداګر یم. ولاړ دی خرڅوم. اوس دې کوم یو خرڅ کړی دی نه دی؟ نه مې دا خرڅ کړی، دواړه ولاړ. داسې خوا ته نه ورځو؟ دغه دی دا دی. قدرمنو لیدونکو دا د دې کاکا جان څاروي دي چې له اسمار ولسوالۍ اسداباد ښار ته راوړي دي او غواړي دلته وپلوري، او هغه څوک چې قرباني کوي هغه یې خرڅ کړي. دا خپله سوداګر دی. کاکا جانه دا راته ووایې چې تېر کال په پرتله د مالونو نرخ څنګه دی؟ یاره سږ کال خلک بېواسې دي، داسې ډېر تیز ریټ یې نشته دی. تېر کال ښه ریټ و او اوس بېواسې دي، نو دغه خپل بېواسۍ نه هغه مطابق مال اخلي چې هغه کمزوري ریټ باندې. نو ته هره ورځ دلته راځې؟ و راځم چې میله یا په 2مه ورځ یا ورځ یا 3مه ورځ داسې راځم. یو څه ورته پاتې کېږي؟ نو غریبي داسې ده چې یا ډېره کمه کوزه یا دغه تجارت دی، کله پکې تاوان راشي، کله دغه وکړي، کله ګټه او کله تاوان. کله ګټه او کله تاوان. نو ډېره مننه کاکا جانه. کور مو ودان. قدرمنو لیدونکو دغه کاکا جان خبرې مې تاسې واورېدې، وایي چې کاکا جانه راشه که نه دغه ورور سره به وغږېږو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر الله جوړ است خاص قلعه. نوم محترم دې راته ووایي. نوم مې حبیب رحمان دی. کاکا جانه دا راته ووایي د کوم ځای راغلی؟ زه خو د مرکز یم، د دم کلي اوسېدونکی یم. څنګه دلته راغلی؟ مال پلوري او یا اخلي؟ نه اخلم. اخلي. قربانۍ ته امادګي نیسي؟ قربانۍ ته امادګي نیسي. څنګه دغه اختر ته ورځې نږدې دي، دغه ورځې څنګه دي؟ ورځې خو ډېره الحمدلله د الله تعالی ډېرې بختورې ورځې دي،
او دې کې خو دومره ده چې ډېرې ښې ورځې دي نو د الله تعالی بختورې ورځې دي. اوس مو کوم څاروی پیدا کړی دی چې نه ګرځو پسې ګورو راګورو چې خو مختلفه ریټونه دي نو خلک دي داسې خبرې کوي چې هغه مالونه دی وی دوی ملامت نه دي ځکه یو مال 2 کاله 3 کاله 4 کاله ساتلی واښه ډکې چې وراچلي او د اخیستونکي هم ملامته نه دی 10 روپۍ 20 روپۍ د ورځې نه پیدا کېږي توان نه لري که هغې ته وګورې پاڼ دی که ته وګورې پړانګ دی نو دواړه مجبوریتونه دي نو د ټولو مجبوریتونه د خدای حل کړي. په میله کې وګرځېدې سږ کال د میلې وضعیت څنګه دی؟ یاره د پروسکني په نسبت باندې خو سږ کال ډېر ضعیفه دی ځکه چې د چا وس او توان نه رسېږي چې مالونه واخلي او ځکه چې یو بوجۍ اوړه 200 روپۍ دي یو بوجۍ اوړه غوړي یو ټاپکه په 1700 روپۍ دي دغسې ګوره قیمتي ده خلکو ته ماشومان دي کورونه دي یتیمانان دي کونډې دي نو دا قرباني د زه د الله تعالی یو حکم دی خو هغه چا دپاره چې وسې کېږي نو هغه راځي چې وسې نه کېږي بیا خو الله پاک څوک نه نیسي نو دلته راغلي چې د خپل وس داسې یو کار وکړو چې هم الله ته خوښ شي او زمونږ غاړه ورباندې خلاصه شي. الله دې وس او توان درکړي او تاسو ته د خدای یو ښه مال په نصیب کړي. امین. تاسو نه ډېره مننه خوشحاله شئ. قدرمن دوستانو د دغه کاکا خبرې هم تاسې واورېدې وایي چې میلې ته راغلی یم غواړم د قربانۍ لپاره یو مال یا څاروی واخلم او له ځان سره یې یوسم. دغه ورور سره به خبرې وکړو ډېر ستړی ستړی هم ناست دی. سلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ښه یې؟ شکر دی. نوم محترم دی ووایه. سراج خان له کوم ځایه راغلی؟ د مرورې ولسوالۍ نه. مرورې نه راغلی. کوم څاروی دی له ځان سره راوستی؟ دا غویا مې راوستی. دغه غویا دی راوستی. همدا یو دانه دی؟ دا یو دانه دی. او دا په څو دی؟ دا دغه 15,000 3,000 پورې دی. 15,000. نو څنګه دی څاروي هره ورځ دلته راولي که نه یو نن؟ نه یو نن راغلی یم. ښه سوداګر نه یې؟ نه سوداګر نه یم بس د کور نه دې راوستی کور دپاره څه خرڅ. تر اوسه کوم چا یې پوښتنه کړې؟ ولې نه ده کله پوښتنه کړې ده. ریټ کې نه یې جوړ شوی څنګه؟ ریټ کې سره نه جوړ شوی. ته څه وایې او خلک څه وایي؟ بس خلک 20,000 څوک وایي او څوک 26,000 وایي. او ته څه وایې چې په 15,000 پوره خرڅوم؟ 15,000 پوره خرڅوم. ډېر راځه یو جالبه خاطره راسه شریک ټوکم درته نه دی. ډېره مننه. سلامت اوسې کور مو ودان. قدرمنو لیدونکو دغه ورور وایي چې یو څاروی مې له ځان سره راوستی دی د مرورې ولسوالۍ نه غواړم دلته یې وپلورمه. نو دغه د کرالې میله ده یو څو عکسونه یې در سره شریکوو بېرته راګرځو. قدرمن لیدونکو دلته یو کاکا جان ولاړ دی سره به خبرې وکړو. کاکا ستړی مه شي. علیکم. ښه دی؟ ستا خیر غواړو. نوم محترم دی راته حاجي عبدالرؤف. حاجي صاحب دلته څنګه راغلی؟ یاره د میلې له راغلو دلته مالونه خرڅوو بس سوداګرۍ په اساس باندې. څنګه سوداګري مو څرنګه روانه؟ یاره خلک ټول عاجزه دي د چا وس نه کېږي چې مثال یو شی واخلي ټول عاجزانه دغه د غنم دغسې ګران دي اوړه دغسې ګران دي غوړي پسې ګران دي پوه نه شولې. خلک قسم قسم خلک یتیمانان وروره دا کوم حالات روان دي پوه نه شولې. هېڅ دغه تپوس نشته به اساس نشته پوه نه شولې. ښاروالي دغسې راواخله نور دغه پسې دغسې راواخله او دلته د 50 او 70 روپو غوي هغه اوس 13,000 15,000 دې له راغلی دی. د تیر کال په پرتله باندې څه کال دغه د میلې
وضعیت څنګه لري؟ یاره ډېر کمزوری دی لکه په 100% کې 80% چې کوم دی دا میله مالونو دغه شوي علت شی کېدای شي چې کمزور علت دغه دی چې بس تپوس نشته به احساس نشته پوه نو شولې هر سړي خپل جب که ملا دی هم خپل جب دی او که مخکې جمهوري حکومت هم خپل جب دی د غریب تپوس نشته به احساس نشته د یو ښاروالۍ د یو نرخنامې یو دغه نشته دی چې مثال یو ښاروال راوځي وګرځي په بازار کې یو مامور یو دغه تپوس وکړي چې مثال دا په څو دي او په څو نه دي پوه نو شولې خو بس هر سړی د خپل سر دغه دی دغه غریب ته دغه جوړ شوی دی یو سړي سره یو غوا او یو خسی و هغه خسی هم ترې واخیستو بیا بله ورځ چې دغه شو ورلو ویل د هغه هم خرڅوم د مجبوریت په اساس باندې چې لکه څه ورسره نه د غریبۍ او د دغه نه خپله غوا خرڅه دغه ته غریبانان ټول پاتې دي او دغه حالات دی چې بس دا روان دی د حاجي صاحب له ځان سره کوم مال راوړی ما یو خسی راوستی دی او بس لکه به 10 ما اخیستی خو څوک یې به 50 نه اخلي همدغسې حالات دی او دغسې دغه دي نو ډېره مننه ستاسو قدرمنو لیدونکو د حاجي صاحب محترم خبرې تاسې واورېدې نور هم مخکې ځو د نورو خلکو سره خبرې اترې کوو قدرمنو لیدونکو دلته یو بل مشر مې تر څنګ ولاړ دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله خیر کاکا جانه نوم دې راته ووایي نوم یې ماکم دی ماکم کاکا دا راته ووایي چې کوم څاروي دې له ځان سره راوستي ما خو دا سیرلي راوستي ورور دغه سیرلي دې راوستي دغه سیرلي دې په څو دي دا یو په څو دی دا ورور به په 11000 روپۍ دی هغه په 15000 دی هغه په 4000 دی هغه په 11000 دی هغه بل په 13000 دی او له کوم ځای راغلی باډیل خو ډېر لرې نه دی والله لرې دی خو تکلیف دی څوک مجبوریت دا چې نن مثلا خرڅ نه شول چا درنه وانه غوښتل که نه بیا څنګه کېږي بیرته چاره یوې ساحې له به شپې له وړو سبا به بلې میلې له وړو مجبوره چاره نشته دی چې شپه ورته بیا هم دلته کوئ هو انشاءالله شپه ورته دلته کوو څنګه دي د میلې وضعیت څنګه دی خرڅلاو مو څنګه نشته پیسې نشته څوک یې نه اخلي راغلي او قلا دي پراته دي اوس هېڅوک یې نه اخلي خپله هم سوداګري کو له کوره دې راوړي نه سوداګري ما خپل مې نشته یو بل نه مې اخیستي دي او موږ لکه چا کې 200 او چا کې 300 روپۍ درته پاتې شي نو ورو تر ورو غم را سره دی خو ولا اوس څوک د قربانۍ لپاره مال اخلي راځي رمضان کې 400 روپۍ نشته د تل په څېر نه دي نه پروس کال هم تاسو سوداګري کوله پروس کال مو کوله پروس کال خو ډېر ښه کار کار خو څه کال علت څه شی کېدای شي چې دغه کار علت دا ده چې پیسې نشته روپۍ نشته مهم خبره د روپو ده ډېره مننه کاکا قربان سلامت اوسئ ایماندار قدرمنو لیدونکو دغه ماکم کاکا خبرې هم تاسې واورېدې د باډیل ډېره یو لرې سیمه ده البته چې له هغه ځایه راغلی دی او دلته مال د پلورلو لپاره راوړی دی نو دوستانو نورو خلکو سره مغږیږو دلته یو بل کاکا ولاړ دی دې سره به خبرې وکړو سلام علیکم کاکا ستړی مه شي صحت دې ښه دی کاکا ډېر وړوکی مال دې نه دی راوستی دا د بل چا د ما نیولی صرف نیولی له کوم ځای راغلی شیګل نه څنګه راغلی دلته بس دا مال نه اخلو خرڅوي نو همدلته اخلي او بیرته خرڅوي څنګه دی تجارت مو څنګه دی کله ګټه کوي کله تاوان کوي مثې ګټه همیشه نه ګټه او تاوان دی نن ورځ دې څنګه ده نن ورځ خو لا پته نه لګي نو سهار وختي اوس راغلی ښه دا راته ووایي چې د دې میلې وضعیت څنګه دی میله کې خو به ګرځېدلی طبعا قربانۍ لپاره مالونه څوک اخلي یا نه نو خلک یې اخلي مالونه خو ډېر دي ښه بې حسابه دي نو کاروبار ښه روان دی ښه دی ګزاره کېږي ډېره مننه کاکا سلامت اوسئ قدرمن لیدونکو دلته یو ورور ولاړ دی چې دا د ګوړې شربت پلوري په دغه میله کې یعنې د دې هم پکې کار روان دی سلام علیکم وعلیکم السلام قاري صاحب ښه خیر د شکر الحمدلله نوم مې حمیدالله دی د کونړ ولایت د ټاپر ولسوالۍ اوسېدونکی یم فعلا په شګۍ کې اوسېږو حمیدالله دا راته ووایي چې شربت څنګه دی شکر الحمدلله ښه دی شربت کاروبار ښه دی په دې ساعت ښه روان دی نو دا میله خو صرف په اختر کې دلته راځي که نه ښار ته هم وځي بس میله چې په اختر کې میلې له راځو نور هلته ښار کې دی شربت خرڅوي بازار کې
میله څنګه روانه ده؟ میله هم ښه روان ده شکر الحمدلله. قربانۍ لپاره څوک مالونه اخلي راځي؟ او اخلي مالونه اخلي. ستا کاروبار هم پکې شکر الحمدلله دې سات شکر دی. ډېر ښه. نو موږ ته به د دې میلې د وخت یو جالبه خاطره شریکه کړي، صحیح ده؟ وروره میلې د وخت یوه جالبه خاطره زما خو دلته د ورځې په ډېر اولنی کال دی او نن د میلې اولنۍ ورځ ده. دلته چې میله راغلې دی بیلې ته اولنۍ ورځ یې همدې ساعت باندې نو شروع شوله، نوره مخکې په بازار کې په تیراله ته همدا اوس راغلی. زما هم اولنۍ ورځ ده ورو خاطره ماتیره پکې لا تر اوسه نشته دی. دې لاره چې راتللو بس د شربت هم رانه واغوښته، ډېر په عذاب شولو خو بس لاره ډېره اوږده ده. زه خدای دې اسانه کړي ورور، ډېره مننه. خیر سلامت اوسه. درنو لیدونکو دا د کونړ ولایت اسداباد ښار د کیرالې د کلي د بیلې میلې په نامه یادېږي. نو زو د نورو خلکو سره هم خبرې اترې کوو. تاسو نه هیله لرم ترفای او مالتیا وکړئ. قدرمن لیدونکو دلته یو قاري صاحب محترم ولاړ دی، دې سره به خبرې وکړو. سلام علیکم قاري صاحب. وعلیکم السلام وروره، څه حال دی؟ ښه شکر صحت دې ښه دی؟ الحمدلله شکر دی. قاري صاحب نوم محترم دې راته ووایي. زما نوم عزت الله دی وروره. عزت الله. قاري صاحب څاروی دې څنګه دی؟ څاروی ښه څاروی دی. ښه دی. او دا به څو دی؟ دا 14,000. 14,000 قیمت نه دی؟ وروره هر شی قیمت دی، کوم شی ارزانه دی. څاروی هم قیمت دی؟ څاروی هم قیمت دی. او له کوم ځای راغلی؟ وټپور ولسوالۍ. وټپور ولسوالۍ. نو څنګه میله څنګه روانه ده؟ میله انشاءالله ښه ده. ښه ده. تا تر اوسه سوداګري کې کو له کوره دې همداسې راوستی او خرڅوي؟ بس سوداګري ته ویوم. سوداګري کوي؟ ښه. نو څنګه میله کې ستاسې خرڅ کېږي؟ ګزاره کېږي. قربانۍ لپاره مالونه څوک اخلي نه؟ انشاءالله ګزاره کېږي وخرڅېږي. ښه ښه. نو قاري صاحب محترم دا راته ووایه چې په کوم مال باندې قرباني کېږي او په کوم نه کېږي؟ قرباني کېږي چې غوږونه روغ وي، ګوډ نه وي، شل نه وي او ګرځېدی شي، چاق مال وي، هغه ښایسته مال وي، هغه مال باندې دغه کېږي اختر. مثلا یو څاروی هغه یو مریضتۍ ولري یا یو داسې مشکل ولري چې مطلب قرباني پې نه کېږي، خو یو سوداګر په بل پلوري که نه څوک چې قرباني کوي، دغه قربانۍ والا پې خبر نه دی، په دغه مشکل یې نه پوهېږي، قرباني وکړي، آیا دا قرباني کېږي؟ یو هغه چې پټ عیب وي، پټ عیب چې سوداګر ته معلومه وي، سوداګر ته معلومه وي نو بیا هغې باندې نه کېږي، او چې پټ عیب وي نو سوداګر ته معلومه وي، هغه کس باندې چې پلوري هغه ته نه یې معلومه، او دا سوداګر هم دا خبره پټه چې سوداګر پې نه شي او خاوند یې پټه کړي نو هغې باندې بیا نه کېږي. نه کېږي؟ نه. ښه ښه. ډېره مننه کاکا، ډېره مننه. سلامت اوسه. قدرمن لیدونکو د دغه قاري صاحب محترم خبرې هم تاسې واورېدې. زو یو څو خلکو سره نور هم خبرې کوو، بیا نو د خدای په اماني وکړو. درنو لیدونکو دلته یو بل ورور مې تر څنګ ولاړ دی چې دغه څاروی له ځان سره راوستی دی. السلام علیکم وروره. وعلیکم السلام وروره. ښه جوړې نوم محترم دې راته ووایي. ګلزاده. ګلزاده له کوم ځای راغلی؟ زه خیوې څخه راغلی. خیوې څخه راغلی. څنګه د خیوې نه څاروي دې دلته له ځان سره ډېر راوستي دي یا لږ؟ والا نوم دې راوړي او دغلته مې یو څو دانې اخیستې دي بس خلاص او سیرنې موږ اخلو خرڅوو همدا. د خیوې میله څنګه دلته خو میله شته که نه؟ میله شته خو هلته دومره مال نه راځي فکر کوم سبا بله ورځ دلته یې اخلي خرڅوي کو د خیوې نه ځان سره راوړي؟ دلته یې مغلو هلته یې مغلو خرڅوو بس همدغه. د هغه ځای نه مال دلته راوړي؟ دا والا هغې ځای نه هم نه دی راوړی خو فلحال دلته راغلي. دې ځای نه د کله هلته وړی دی؟ زما خو اولنۍ میله ده چې راغلی. څنګه تر دې دمه کاروبار دې څنګه دی؟ شکر دی ښه دی بس روان دی. ساعت دې پکې تېر دی؟ ښه دی. او اصلي د خیوې؟ او د خیوې. دغه څاروی دې په څو دی؟ دا مې 9,000 بیه کړی دی بازار خبره ده. خلک یې په څو غواړي څه وایي؟
والا و نیمه غواړي نو خلک بس نه ورکوي بس مزدوري چې وکړي بیا ورکوي ورته چې مزدوري نه و نیم کې ته نه ورکوي نه والا عجب بازار ډېره مننه سلامت اوسه کور مو ودان. دوستانو دا د کونړ ولایت د کیرالې د بیلې میلې په نامه یادېږي چې لوی اختر ته پراخه آمادګي نیول کېږي او هغه څوک چې قربانۍ نه کوي هغه راځي دلته مختلف څاروي اخلي او له ځان سره یې وړي د قربانۍ لپاره. نو خدای دې وکړي چې ستاسې له ټولو قربانۍ د الله تعالی په سپېڅلي دربار کې قبول او منظور شي. دغه وه د کیرالې د بیلې میلې مرکه چې مو له تاسو سره شریکه کړه. تر بیا چې زه اظهار ارمان د خپل کیمرامین کرم الله بیدارزي سره ستاسې په درانه چوپړ کې خوشحاله او اباد اوسئ. خدای په امان.